أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. دا نیکی کارونه بیانېدل. پاغه نیکی کارونو کې یو امر د قتال ذکر کوي چې یوازې مشرق او مغرب ته مخ کول نیکی نه ده، بلکې د الله تعالی د دین د سربلندۍ دپاره د خپل سر نه تیریدل، خپل بچی یتیمانان کول، ښځې کونډول، دا هم هغه دین دی، دام د نیکی د کارونه یو کار دی. د دې آیت نه ماقبل سره هغه ربط دا دی چې رستو دا حج احکامات روان دي د عمرې، نو دا د دې آیتونو په شان نزول کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله په شپږمه هجری کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب ولیدلو د عمرې کولو، نو صحابه ته وی چې زه عمرې لزم او چې په تاسو کې څوک هم عمرې لځي نو هغه تیار شي چې لاړ شو. صحابه تیار شو. نبی علیہ السلام چې د حدیبیې مقام ته ورسید نو مشرکینو د مسلمانانو خلاف لښکر تیار کو چې دوی به عمرې له نه راځي. الان کې دا خبره د مشرکین دپاره د هغوی په خپل مذهب کې او د هغوی په خپل دغه تهذیب کې مناسب نه وه، ځکه چې دوی خو به ځان ته د بیت الله متوالیان وي، خدمتګاران به وي، نو څوک به چې بیت الله خدمت بیت الله ته راتللو زیارت لا دوی به د هغوی اکرام کو، د هغوی عزت به کو، د هغوی د میلمستیا انتظام به کو، نه چې د هغوی سره جنگ کول دا د هغوی په نسبت باندې ډېره غټه ګناه وه. لیکن په دې موقع باندې دوی خپل اصول مات کړل او دا وی چې نه دوی عمرې له نشي راتلی. نو فرمایي چې بیا مذاکرات وشو، دا اوږده واقعه ده او پای کې بیا معاهده وشوه، صلح حدیبیه. په دغه صلح کې څه شرایط مقرر شو، پای باندې صلح وشوله. نو صحابه کرامو کال چې بیا عمرې لتلل نو ذهن کې دا خدشه پیدا شوله چې یاره د مشرکینو څه اعتبار دی، که دوی زمونږ سره په مونږ باندې په عمرې په دوران کې د حج په دوران کې حمله وکړي او زمونږ سره جنگ کوي، نو بیا خو به حرم شریفي او اشهر حرم دي، د حرمت میاشتې دي، ذوالقعده او ذوالحجه، محرم او رجب. نو په دې میاشتو کې قتال کول منع دي او مسجد حرام کې هم قتال کول منع دي. نو که چېرې دوی زموږ سره جنگ شروع کړي نو د هغې سره بیا موږ څه کوو؟ دې آیتونو کې مؤمنانو ته حکم بیان کړلی شو چې تاسو خو د خپل طرفه جنگ مه جوړوئ او که هغوی جنگ کوي ستاسو سره نو ستاسو دپاره الله تعالی دا اساني راوسته چې تاسو په مسجد حرام کې
په حرم شریف کې تاسو د پاره جنگ جایز شولو، د دوی د جنگ په بدله کې تاسو جنگ کولی شئ. نو دې آیت مبارکه کې هغه د صحابو د زړه هغه خدشه چې وه هغه په دې آیت سره بیا ختم شوه. نو فرمایي چې وقاتلوهم نو فرمای وقاتلو فی سبیل الله او جنگ کوي په لار د الله تعالی کې. فی سبیل الله د دې مفسرینو توجیه کړل لإعلاء دا فی په معنی لام دی، لام تاکید، لام جارا، او سبیل نه مراد اعلا ده. نو فرمای وقاتلو لإعلاء کلمت الله، تاسو جنگ کوئ د الله تعالی د دین د سربلندۍ لپاره، د الله تعالی د دین د سربلندۍ لپاره جنگ کوئ د الله تعالی په لار کې. نو دې کې د جهاد مقصد ذکر کو چې د جهاد مقصد هغه د الله تعالی دین چې دی د هغې اعلا ده، د هغې نفاذ دی، چې دا دین چې دی دا هغه په عدالتونو کې نافذ شي. نو فرمایي چې تاسو د الله په لار کې جنګ کوئ الذین کسانو سره یقاتلونکم چې دوی ستاسو سره جهاد کوي، که دوی ستاسو سره جهاد کوي تاسو سره جهاد کوئ. ولا تعتدو لیکن د حد نه تجاوز مه کوئ. د حد نه تجاوز دا دی چې هغوی جنگ نه کوي تاسو خامخا جنگ جوړوئ. نو حرم شریف دی پای کې دا نه ده پکار. او هغوی لږ چې دی نو هغه زیاتې وکړو، ظلم یې وکړو، تاسو د هغې نه زیات ظلم وکړئ. او فرمایي چې په دې کې مسله هم شامل ده. مسله دې ته وایي چې په جهاد کې هغه یو سړی قتل شي، بیا د هغه شکل بګاړول، غوږونه ترې پرې کول او پوزه ترې پرې کول. نو فرمایي چې دا دې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم او منع کړې ده. او دې آیت کې هم دې ته اشاره ده چې زیاتې مه کوئ. ان الله لا يحب المعتدین، او یقینا الله تعالی زیاتی کوونکي نه خوښوي. چې څومره په تاسو زیاتې وشو د هغې بدله ورکوئ، د هغې نه سیوا کېږئ مه. وقاتلو فی سبیل الله او جنگ کوئ په لار د الله تعالی کې الذین دا کسان سره یقاتلونکم چې دوی جنگ کوي ستاسو سره. ولا تعتدوا او تاسو زیاتې مه کوئ. ان الله لا يحب المعتدین، یقینا الله تعالی نه خوښوي زیاتي کوونکي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سم مجبوج را نصیب کړي. پروردگار د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.